إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درنو قدرمنو جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پر ملګرو کې ډېر د قوي ایمان والا ملګری موجود د هغه په محبینو کې د هغه په ملګرو کې داسې محبین او مینه کوونکي الله او رسول سره موجودو چې د هغې مثال نشته یو د هغه محبینو نه چې الله او رسول ته محبوب شخص د اسلام د شاسوارانو نه شاسوار د اسلام د هغه اشخاصو نه چې اسلام یې اوچت کړی او په الله او رسول یې غیرت کو د هغه اشخاصو نه یو شخص حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ده منګو تاسو ته چې کله را دین اسلام رسیدل دی یا هغه وخت کې دین اسلام تغلبه حاصله شوه ورځ په ورځ زیاتېده او کافر ورځ په ورځ په خوف او په ترس کې نو هغه دا وجه وه چې داسې شاسواران او نوجوانان اسلامي پهلوانان موجود وو هغې قربانیانې ورکړې وې او ورکولې ځکه دین اسلام ورځ په ورځ باندې په کامیابۍ او په غلبه باندې روانو کفار ورځ په ورځ د هغې په زړونو کې خوف او ترس او ویره موجوده وه ولې دین اسلام کې داسې نوجوانان داسې پهلوانان موجودو چې هغې حقیقي مؤمنان او قرباني ورکوله سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دا قریشی د بنی زهره قبیله نه ده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ماما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مور مبارکه د بنی زهره قبیله نه و
جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد مبارک دعا کوي اللهم استجب لسعد اذا دعاك یا الله حضرت سعد رضی الله عنه چې کله دعا کوي یا الله ټول دعا قبول کړي نو حضرت سعد رضی الله عنه د نبی رسول الله د دې دعا نه وروسته مستجاب الدعوات ورونغه چې په دعا کول الله بوله قبل ولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې مبارک فرمایي حضرت سعد زما ماما ده ککم یو سره ماما لري ما ته د داسې ماما وخی لکه زما چې حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ماما ده فليرني احد خاله ما ته د یو سره داسې ماما وخی لکه چې ماما لرم چې حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ورونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه ته تازه هجرت وکړ بے خوب شوی او ستړی شوی او پریشان او مکه پرېښودله مسافر شو لاړ مدینې ته نو حضرت عائشہ رضی الله عنها ته فرمایي ویلیت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليل کاش کې نن زما ملګرو کې یو صالح انسان را پیدا شي چې زما نن څوکۍ وکي زما نن پیراداری وکي دې دا خبره حضرت عائشہ رضی الله عنها ته وکړله وای ناګهانه موږ د اصلحې आवाज واورېد نبی علیہ الصلوۃ والسلام و فرمایل چې څوک و سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دا الله پیغمبره زما په زړه کې خطر محسوسه شولا پتا باندې وېریدلم نو خپل توره مې راواخستله او نن رالم د سید الکونین حبیبنا و حبیب رب العالمین څوکۍ کوم نن داغه پیراداری کوم نن شپه ورته نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لمخ کې خوب نه ورته بیا ودش حضرت سعد رضی الله عنه کې داسې اهتمام په جناب محمد رسول الله موجودو چې د شپې ولا خوب نه ورځي وای نبی علیہ السلام د خطرې سره مخامخ ده نن بداغي څوکۍ زکم پیغمبر علیہ السلام ته څه نه وای په خپل همت باندې په خپل محبت او ایمان باندې راپاتېږي او راځي داغه څوکۍ کوي حضرت سعد رضی الله عنه فرمای وای زه د هغه اولنی شاسوارانو نه یم زه د هغه اولنی مجاهدو نه یم چې موږ د الله جل جلاله په لار کې به موږ غزاګانې کولې موږ به قرباني ورکوله موږ به کافر قتلوو موږ به د الله دشمن ختموو په داسې حالت کې چې د روټۍ درک به نه و د اوبو درک به نه و موږ به د روټۍ او د اوبو په ځای باندې د ونو پاڼې خوړلې ورو الله اکبر سید الکونین افضل الرسل او د هغه ملګری د الله فلار کې جنگيږي قرباني ورکي خو لیکن هغه سره د روټۍ درک نشتا د مړۍ درک ور سره نشتا بس هغه د روټۍ په ځای باندې هغه د ونی پاڼې خوري او پاغه باندې هغه راځي الله اکبر نو داسې قرباني نه پاغه کې موجود وي ورونو حضرت سعد رضی الله عنه چې کله ایمان راوړو په اسلام باندې مشرف نو د هغه مور بایکاټ وک او سعد رضی الله عنه ته و فرمایل چې نه به سره خبرې کوم نه به اوبس کم نه به ډوډۍ خورم تر هغه وخت پورې چې زه مړه شم او یا ته بیرته دین اسلام پرېږدې او سابقه خپل زوړ دین لراش روټۍ نه خورم اوبه نسکم خبرې د سره نه کوم تر هغه وخت پورې چې ته د اسلام نبی ته واپس شي او کفر ته بیرته راشي نورون حضرت سعد رضی الله عنه ته فرمایي
چې مورې کستا سل ساګانی او یو صادقیږي او په دې خاطر باندې چې زه اسلام پرېږدم او بېرته کافر شم نو سوال نه پیدا کیږي ما هغه دین قبول کړی دی چې هغه کې ابدي ښکلې زندګي ده هغه ما د اور نه خلاصوي هغه ما د جهنم نه خلاصوي هغه ما جنت ته بوځي هغه دین ما ته د حیات زندگی ښکلې تربیت راکوي ما ښکلې زندګۍ والا دین قبول که زه دا دین پرېږدم او بېرته کفر له راځم سوال نه پیدا کېږي سل ساګانې چې د یوه صادقېږي خو لیکن زه کله دین اسلام نه پرېږدم الله اکبر حضرت سعد رضی الله عنه کې داسې ایمان موجود نن سبا راځه چې ما او تاسو سوچ وکړو چې ما او تا کې څومره ایمان موجود دی ما او تا ته که مور و پلار یو خبره وکړي د الله او د رسول خلاف نو هغه فورا تطبیقوو دا سوچ او فکر را سره نه چې الله او رسول به رانه خفه شي هغه صحابو سره هغه نوجوانانو سره څه فکر دی سوال نه پیدا کېږي چې سل ساګانې دې وځي دین اسلام به زه چیرې پرېږدم ورونو الله جل جلاله دا حضرت سعد رضی اللہ عنہ په باره کې آیت کریمه نازل حضرت سعد رضی اللہ عنہ په باره کې هغه فرمایي چې زما په باره کې څلور آیت کریمه نازل شوي دي څلور آیتونه رب الارباب د ټولو بادشاهانو بادشاه د ټولو زبردست الله جل جلاله د حضرت سعد په باره کې څلور آیتونه نازلوي ولې حضرت سعد رضی الله عنه یو شخصیت کله چې حضرت سعد رضی الله عنه د مور خبره ونه منله درېیم ورځ یا څلورمه ورځ مور یې بېهوشه شوه یو بچی وهغه وله اوبه او روټۍ وله ورکړه بېرته په هوش شوه نو حضرت سعد رضی الله عنه ته خیرې شروع کړې خیرې ورته کولې الله جل جلاله سورة عنکبوت کې آیات کریمه نازل فرمایي ووصينا الانسان بوالديه حسنا الله جل جلاله فرمای من وصیت کړی من امر کړی انسان ته د مور او پلار په باره کې د کار کردګۍ د اخلاق او د کار اخیستلو باره کې رب العالمین انسان ته امر کړی چې مور او پلار سره به د اخلاق او کار اخلي مور او پلار سره به ښه سلوک نه کار اخلي ښه اخلاق به ورسره کوي وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کچېرې تا ته مور و پلار امر کوي داسې یو خبره درته کوي چې د الله او رسول خلاف کار وکړه نو فهم کوه چېرې د مور و پلار خبره ونه منې مور و پلار که تا ته امر کوي چې د الله او رسول خبره ومنه داسې کار وکړه چې الله او رسول ورباندې خفه کېږي نو ګوره پام کوه دا خبره ونه منې فلا تطعهما ګوره د مور و پلار دا خبره ونه منې چې الله او رسول ورباندې خفه کېږي الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون ما ته ستاسو راتګ دی نو که چېرې داسې خبره مو وکړه چې د پلار او د مور خبره مو ومنله الله او رسول ورباندې خفه کېده نو ما ته هم راتګ دی زه به تاسو سره حساب کتاب کومه دا آیت کریمه الله د حضرت سعد رضی الله عنه په باره کې نازل کړ حضرت سعد رضی الله عنه فرمایي وی په یو غزاګانو کې مالی غنیمت یو ښکلې توره مې ولیدله توره مې راواخیستله ورالم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د الله پیغمبره دا توره ماله راکړه نبی علیه صلات وسلام راته ویله چې سعد صاحب دا توره بیرته خپل ځای ته واپس کا کوم ځای نه چې د توره راخیستلې دا توره خپل ځای ته ویس لاړم چې کله هغه ځای ته ورسېدلم بیا راته زړه کې خبر راغله چې راشه بیا نبي علیه صلات وسلام ته خبره وکړه یو خو یې ملګری دی
بل خوا د قبیلې نه دی، بل خوا ته ماما دی. په اسلام کې د هغه سابقینو اولینو نه دی، اوچت حیثیت لري. وزله راته بیا دا خبره وکړه چې بېرته رالم نبي علیه السلام ته وویل چې دا توره ماله راکړه. زما حالت نه ته خبرې، کمزوره یم، دا توره دا د الله د دشمنانو دپاره غواړم. نبي علیه السلام غصه شو او راته ویل چې واپس که توره خپل ځای له ویس. وی هغه توره مې یوړه، بېرته مې هغه ځای کې کېښوده. دا مالی غنیمت و مالی فی ورونو د الله او د رسول خلاف هغه چې اجازه نه کړي نه به یې اخلي. وی الله پاک دا آیت کریمه د سورة انفال نازل یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم. وی دا آیت کریمه الله نازل که تانا تپوس کې دا خلق د انفالو په باره کې د مالفی په باره کې دنه تپوس کې، نو ته ورته ووایې زما حبیبه چې دا مالفی د الله او د رسول دی، دا به بیت المال کې شاملېږي، دي کې د عام خلکو حق نشته. وایي دا آیت کریمه نازل شو. بله ورځ وایي مدینه کې ګرځېدلمه، یو باغ کې یو څو صحابه کرام ناست دي، ما ته هم دعوت راکړه چې راځه. وایي چې ورغلم شراب ورسره پراته دي، لا د شرابو د حرمت حکم نه دی نازل شوی، شراب لا حرام شوی نه. وی ورسره کېناستلم، ما هم ورسره شراب وڅښل. بیا د ده او دغه انصارو منځ کې څه خلاف راغلی و، ولې نه شو یو بل باندې ګزارونه هم وکړه. دی چې کله راغی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړ چې زه داسې انصار ورونو د هغې خواله ورغلم او شراب مې ورسره وڅښل، او بیا زما او د هغې منځ کې خلاف هم را پیدا شو. الله جل جلاله سورت کې آیات کریمه نازلوي انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ایمان والو شراب، جواری، درگاہونو لورتک د غیر الله د شرکی معبد خانونه داغې نه تاویدل او ترخېدل او داغه نه کومک غوښتل، دارنګې غشي غورځول، په غشو باندې اعتماد کول، دا غلط کار دی، ګنده کار دی، دا نجاست ته فاجتنبوه د دې نه منش. نو دا آیت کریمه نازل شو. بل ځای ویوزل کفار رالو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې یاره چې تا سره دا څو ملګري دي، نو دا ملګري دي د ځانه وشړه، لرې که، دا زبان درازه دي، بد اخلاقه دي، دا دي دا دي، دا خلق پرېږده نو موږ به ایمان راوړو. نبی علیه الصلاة والسلام په زړه کې چې هر څه خبره تېرېږي، الله جل جلاله آیت کریمه نازلی ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. او پیغمبرا فام کوا ونشر هغه خلق هغه ملګری ستا چې هغه خپل رب را بری، خپل رب ته جړاو فریاد کوي، د هغه عبادت کوي سحر او ماښام، د الله جل جلاله رضا د حاصلولو لپاره کوشش کوي او دغه رضا حاصلوي. نو پام کوه دا ملګري د ځان نه ونه شړئ. ورونو دا آیت کریمه د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه مبارک نازل شوی. حضرت علی کرم الله وجهه فرمای وای ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چیرې نه دی اورېدلی چې یو صحابي ته په دریش کال د نبوت کې یو صحابي ته هغه چیرې داسې دعا کړي چې زما مور او پلار دې د تا نه قربان شي سوا د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. دریش کال د نبوت کې مختلف مرحله راغلي دي، خوشالین راغلي دي، خفګانونه راغلي دي، تکلیفونه راغلي دي،
خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو کې په صحابه کرامو کې چاته هم داسې دعا نه ده کړې چې زما مور او پلار دې د تا نه قربان شي سوا د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې هغه ته دا دعا کړ. غزوه احد کې ورونو د احد په جنگ کې ابتدا د جنگ کې په اولنۍ مرحله کې غلبه د مسلمانانو په نصیب شو. کفار وتم بول فشای کړو، هغه د جنگ تخطیط بدل کړ. نبی علیہ السلام یو څو صحابه کرام په یو ډیرې باندې کېنولي چې تاسو دې ډیرې نه ونه خوځئ. ورونو کله چې مسلمانانو ته ابتدا کې فتح حاصله شو هغه صحابه هغه ځای پرېښود. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امر خلاف وکړ. ورونو چا چې د نبی علیہ السلام د امر خلاف کړی دی هغه د تاوان او د خسران سره مخامخ شوی دی. دنیا او آخرت کې تاوانی دی هغه انسان. دا صحابه کرام دي، نبی علیہ السلام ورته ویلي چې دا غر پرې نه دی، هغه غر پرېښود. ګوره چې نتیجه کې څه راځي. کفار د بل طرف نه راتاویږي او مسلمانان ولي نو مسلمانان نو منې چې کله ناڅاپه ګزارونه شروع کړه مسلمانان تیتو فرش خواره شولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره 9 کسان پاتې شو. ټول صحابه داسې نه و چې تښتېدلي، خو میدان جنگ کې خواره وارد یو جنگ کوي. خو نبی علیہ السلام یوازې د 9 صحابه کرامو سره پاتې شو. 9 صحابه کرام انصارو او 2 پکې قریش، 2 پکې مهاجرو. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوري چې د دین اسلام دشمنان نن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر رسیږي. زور لګولې چې جناب محمد رسول الله قتل کی. نبی علیہ السلام دغه صحابو ته فرمایي چې نن او په دې وخت کې څوک د جناب محمد رسول الله نه دا کافر پشاتم وي د محمد رسول الله نه دفاع کوي فله الجنه. بل روایت کې راځي چې وهو رفيقي في الجنه. دغه انسان چې په دې سخت وخت کې د محمد رسول الله نه دفاع کوي دا به زما مرګري په جنت کې او یا دا به په جنت کې. ورونه و صحابه کرام یو پر لپسې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دفاع کوي، قربانی ور کوي، ځان د کفارو غشو ته سپر کړی دی، د تورو گزارونو ته ځان سپر کړی دی، هغه گزارونه کوي، هاي غش ولي په دغه صحابه باندې لګي. نو پر لپسې یو صحابي شهید کیږي، دا 2 کسان ټول په شهادت باندې ورسېدل. الله اکبر. سعد بن ابي وقاص او طلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما دا دوانه د نبی علیہ السلام خواته دي او په عربو کې په قریشو کې دا دوانه مشهور پهلوانانو، دا دوانه مشهور هغه کسانو چې کله به دی غشي شتل خطا بنتلو. نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ ته فرمائے نن د دنیا کفار، نن د مکی کفار او د مکی مشرکین میدان جنگ کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاو شوی دي. زور لګولې چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کی او مخدز مکی نه یورک کی. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک زخمی شوی دی، مخی زخمی شوی دی، 2 غاښونه یې وتلي دي او وینې پې روانې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد رضی اللہ عنہ ته فرمایي ارمی یا سعد فداک ابي و امي. حضرت سعد
همت وکا همت ونبیری ولدا کافر چې یو کافر دنه پاتې نشي زما مور او پلار دې ته نه جارو قربان شي. حضرت سعد صاحب نن د دین اسلام دشمنان د الله دشمنان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان داغه نتاو شوی دي زور لګولې چې هغه ختم کی نو همت وکا قربانی وکا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دفاع وکاو زړونه بیلې ولا یو کافر چې یو کافر د نفات نشي. الله اکبر. حضرت سعد صاحب او د حضرت طلحه رضی الله عنه قربانې نه وي چې ځانونه د کفارو غشو تسفر کړیو او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. زه پیغمبر یم دروغجن پیغمبر نه یم. زه واقعي پیغمبر یم میدان جنگ کې ولارم د تخت والا نه یم. زه د عبد المطلب بچی یم داغه مسیمه. دا کار محمد رسول الله نه کوي میدان جنگ فرید مرګري ته ټول شهیدان شو خو اخا دي خانه کله ولاړ د کفر په مقابله کې. نو دی وخت ورونه ابوبکر صدیق رضی الله عنه را ورسېده عمر فاروق را ورسېده صحابه کرامو چې د لری نه جناب محمد رسول الله ګوري چې غټ کافر تینه تاو شوی دی او ته ورسېدل نو هغه د بازانو غوندې راور سیدلو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تیزان راور سو هغه بچ کو کفار ختم کړه داغه نه وړاندې. الله اکبر. ورونو دا قربانی دین اسلام کی دا زمونږ استاد سي مشران ور کړي منګ او تاسو ته چې دین را رسیدلې دا په اسانه باندې نه دی را رسیدلې. ما او تام نن داو کو چیرې زدا سي مسلمانې دا کوم نسوارو لدرز ورکو ګیر خیر لدرز ورکو روزانه ټي وي ته روزانه ناسیو. زما استاد دا ایمان چې مور او پلار څه وای راته هغه کو د الله او رسول خلاف راځي چې ما او ته وګورو چې څونه ایمان دې په ما او تا کې. الله جل جلاله دې منګ او تاسو صحیح مؤمنان جوړ کړي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم انصر الكتاب والسنة. اللهم انصر الذين يحبونك في سبيلك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. الله کم مرګري چې تشریف فرما دي الله ته د دین دنیا خیسته کې الله شرعي حاجتونه پوره کړي. یا الله د ګناہوں نه معاف کړي. الله درجه بلند کړي. یا الله دین اسلام کې نور جذبه ولور کړي. یا الله استاد رسول محبین جوړ کړي. یا الله د سر مال حافظ و ناصر شي. یا الله د مال حافظ شي. یا الله سید بچو حفاظت وکړي. الله بچي ول دیندار کړي. الله صالح او متدین کړي. الله ستا تابع کړي. یا الله د خپل مور او پلار تابع کړي. یا الله شرعي حاجتونه پوره کړي. الله دې مشکلات حل کړي. یا الله دې درجه بلند کړي. الله ګناہوں معاف کړي. یا الله ستا د دین فتنګانې جوړ کړي. یا الله کم خلق چې دا غي بیماران دي بیماران روغ کړي. یا الله د چا مړی شوی دي الله دا غي درجه بلند کړي مړی وبخي. الله ګناہوں ته معاف کړي. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
سووا صفوفكم رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح.